دا مو نوټس بورډ و په دې باندې به نوټس لګېدل اوس نن سکول کې دا وشو دا به کېږي دا به نه کېږي. السلام علیکم ملګرو یارانو دوستانو. دا زموږ په کلي کې یو سکول دی. هغه سکول دی چې په کوم سکول کې ما په خپله باندې سبق ویلو، تقریرونه، ډرامې په سټیج باندې دا هغه ټول کارونه ما دغه ځای کې کولو. او دا شوق چې کوم وي دا سکول ټایم نه وي، نو ما دغه شوق چې کوم دی دا سکول ټایم نه و. او نن مغه سکول کې ناست یم، ډېرو وختو پس راغلی یم خپل سکول ته، نو ډېر خوند کوي، ډېر خوشحاله یم او فخر او ویاړ محسوس کوم چې نن واپس دونه ټایم پس رالم خپل کلي ته. ناست یم خپل ډېر خوږ او درانه ملګري سره. او دی چې کوم دی ما سره خو هغه ټایم کې په کلاس کې و، خو دا سکول چې کوم دی دا د همدې خپل سکول و. نو نن سبا دی دا سکول چلی او دی سکول چې کوم نظام دی، کم کنټرول دی، هغه ماشاءالله د سره په لاس کې دی. نو عبدالله ټولو نه اول خو ډېره مننه، شکریه مننه چې دونه ټایم دې راکو او گپ شپ لګو د سکول حوالې سره، د کلي حوالې سره. السلام علیکم. اور خورشید بھائی تاسو مو هر کلی وای نن پروګرام کې تاسو راولم ته جنابات کې تاسو لکه څنګه سټوري تیرګه د خپل سکول او ډېر زیات خوشحال شوم چې تاسو راغلو، ډېر زیات خوند راکو او خپل کوم زړه یادونه هغه متازه شو او پاسه چکر هم ولګېدو ماشاءالله. نو سکول دی انشاءالله قایم دی او څنګه تاسو لاړ دي سکول نه دلته نور خلک په لاړ وي او هغه هم مس کوو. نن کله کله زه خپل شاګردان ته دا خبره کوم چې د سکول اړیکه کسان لاړ دي تا اگزامپل ډېر زیات زه ورکوم او زه بار دا وته چې د کوم کسان سره لاړ چې د سټیج کوم کاس راشي ناغه مخته بولچال مکه خلکو سره خبرې کوون دا د سکول نه زده کیږي چې کله سکول نه ته اوټ شي دا بولچال دا خبرې د ډایلګونه ته به بات نشي زکوال. دا مو زیاتره پر کوشش سندوي سکول کې چیرې مشوم سکول کې مو دا کوم ټیلنټ هغه مخالکو ته وخی لکه څنګه ته ماشاءالله ځان خیاله ده نن دنیا کې ته یو خپل مقام دی او زه ډېر فخر کوم پته مته حقیقت سره ډېر زیات فخر کوم چې دشته سړی دشته کاستي موی لکه ته پکار دی څنګه دی موی لکه مخته ځان سره بوزي. بالکل بنیادی تعلیم چې کوم وي هغه د چې خې نو بیا مرستو تا ته تکلیف نه وي. ما په اماراتو کې هم تعلیم کړی، ما دلته یو 100 کاله تیر کړی. صحیح. خو د کلی سکول کې دا یو 100 کاله تیرول زما د لپاره یو ډېر غټ ایکسپیرینس وو. بالکل. او په دغه ایکسپیرینس کې ما ډېر څه زده کړو او کانفیډنس ما کې چې کم راغلی دی یا زما کې چې نن څه کم کانفیډنس دی د سکول د وجې نه. بالکل. ما بیګا خبره کړې هم او په دې سکول کې به زمونږ یو بزم ادب پیریډ وکړه ته یاد شي هغه ورځو کې به زمونږ چوټي چې کوم هغه به زمونږ آف ډیز چې کوم هغه په فرایډے باندې ویکلی به زمونږ یو آف وکړه داسې وکړه. بالکل. نو بیا به ترسډے په ورځ به چې کوم زمونږ لاست پیریډ وو هغه کې به زمونږ بزم ادب وو. بالکل. او هغه بزم ادب چې کوم وو په هغه کې به لکه ټپه دی کپه کې ویلا کا شعر او شاعري دی پکې کوله کا لطیفه دی پکې کوله. صحیح. نو هر څه ته اجازه تو هغه صرف او صرف کانفیډنس بلډ کوونو د پاره او چې په سټوډنټس کې هغه کانفیډنس راشي چې سبا کدا هغه سټوډنټس چا سره خبره کول غواړي یا یو محفل کې ناشتي نو هغه ته بیا څه مسله نه وي. نو بالکل ما کې دا شی چې کم دی دا سکول د وجې نه راغلی ول چې دا شی دلته کې په اماراتو کې نه و. صحیح. هلته کې کوو هم خو بیا مونږ ته دونه پکې چانس نه میلاو شوی. دلته چې کله زه رالم نو ما به کوشش کولو چې زه پکې لغونتې اکټیو واوسېږم. هر یو په ډرامه به وه نو هغه کې به ما استاد ته سر مام پکې والی چې زه هم پکې یو رول وکړم او که بیا پکې تقریر و هغه به ما ریکویسټ کولو. نو ډېر خوشحاله یم، زه په خپله باندې ډېر فخر محسوس کوم او ډېر ویاړ محسوس کوم او په دې خبره باندې فخر کوم چې که ما څه زده کړي دي هغه سکول نه زده کړي دي. بالکل. او سکول چې کم دی هغه ډېر ضروري دی. مونږ ته پکار ده چې په خپلو بچو باندې ښه سبق ووایو او دا دې څوک مه وایي چې سبق زه په کلي کې ورباندې وایم یا په ښار کې ورباندې وایم یا په دوبۍ کې ورباندې یا په لندن امریکا کې ورباندې وایم. چې ستا په بچي کې قابلیت وي نو هر یو سکول وي چې هغه په کلي کې وي هغه که په ښار کې وي. او که د ستا په بچي کې قابلیت نه وي که ته خپل بچی امریکې ته هم بوځې که نه ستا بچی تعلیم نشي کولی. دا د پرسنل ایکسپیرینس ته زما هغه صحیح. ما دلته کې هم تعلیم کړی دی، ما په دوبۍ کې په یو ای کې هم تعلیم کړی دی. نو ما ته هغه ډیفرنس پته ده. صحیح. ډیفرنس پته ده. تعلیم ماغه یو شی دی. نو تعلیم چې کم دی یو شي سره نور هم ښه کېږي چې والدین پیرنټس چې کم دي هغه ورته لږه توجه ورکړي. خبرې لږې زیاتې شوې. ما چې کم زما جذبات دي هغه خو به تا ته ظاهر شوي. بالکل.
چې زه تا ته مو کنه در کوم لګیم خپل باندې خبرې کوم ډېر صحیح خبرې ما وکړې صحیح خو زه ډېر زیات خوشاله یم عبدالله مننه ډېره مننه thank you so very much for giving me such a beautiful time ان شاء الله او ډېر زیات خوشحال شو چې تاسو سره نن ملاقات وشو راغلی یم صرف ما وایي چې دا یو ښکلی پروګرام دی ان شاء الله سیل سپاټو په دې کې د سکول هم یو سیل وکړم هغه سکول چې په کوم سکول کې ما سبق ویلی دی یو جهان مننه عبدالله تاسو اوس دې وخت کې سکول کې ایز ا وایس پرنسپل وایس پرنسپل حاجی ان شاء الله ماشاءالله او thank you thank you bundle of thanks مننه خوشید مننه السلام علیکم